ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تبارك وتعالى رب العالمين پدی آیت پاک کے دا شیطان متعلق مذمت او فرمائی چی شیطان ستاسو دشمن دے او دی دشمنو گنے بل آیت پاک دی ما شروع لخو سر ایر شو وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. دا آیت میرے تلوستو رب العالمین د شیطان متعلق فرمائی چې دې ستاسو دشمن دی او دې خپل دشمن وګڼئ. زمارونو شیطان څوک دی؟ د په شریعت کې چې دته کوم نوم ورکړی شوی دی نو هغه ابلیس دی. ابلیس د بلس نه ماخوذ دی، نا امیدی ته وایي. د الله د رحمت نه دی مایوس او نا امید دی. خپل نوم په کتابونو کې علما د عزازیل لیکي. د نسل سو اصل کې څه شو؟ اصل کې دی د پیری د اولاد نه دی. قرآن شریف کې الله فرمایي کان من الجن ففسق عن امر ربه. دی اصل کې د پیری د ذات نه دی، خدا رب العالمین نافرمانی وکړه، لعین شو، د خدای د رحمت د مایوس او لرې شو. شیطان مونږ ورته عام خلک شیطان وایو. په عربی کې شیطان هغه چاته وایي چې سړی ګډوډی، د انسان ګډوډی پړه کې ورته خرابې وسوسې چي او د خدای د نیغې لارې نه خطا کوي، ځکه شیطان ورته وایي. زمارونو د دې یو څو صفتونه دي. رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي چې دې خپل دشمن وګڼئ او ستاسو دشمن دی او ځان ته وساتئ. د سره خو موږ جګړه نه شو کولی، نه ورپسې ټوپک راغشتی شو، نه ورپسې تور او چاړه راغشتی شو او نه کوټه کې بندولی شو، ځکه موږ ته ښکاري نه. نو موږ به څنګه دشمن ګڼو؟ نو رونو د چې کم صفتونه لري د هغه صفتونو نه به ځان وساتو. دا د شیطان دشمن ګڼل دي. هغه لکه شکست ورکې او مقابله ورسره کې، د هغه چې کم صفتونه لري د هغې نه به ځان وساتئ. او که د شیطان د صفتونو نه ځان ونه ساته، هغه صفتونه لري ځان کې پیدا کړل، دا د شیطان سره دشمني نه ده، دا ورسره دوستانه ده. الله دې د شیطان د دوستانې نه وساتي. یو صفت د شیطان ضد دی او کبر دی. دا د غټ صفت دی. دی ډېر لوی ضدي دی او دی ډېر زیات کبرجن دی.
حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا ک د خټې نه پیدا ک نو د دې نه مخکې رب العالمین د فرشتو سره مشوره کړې وه وی زه په دې مخ د ځمکه یو خپل خلیفه پیدا کوم نو فرشتو د دې نه مخکې د شیطانانو روانه او د شیطانانو فسادونه لیدلی وو نو هغې خو وی چې دا انسان پیدا شي دی به م لکه د پیریانو په شان د پیریانو هغه ضدونه یې لیدلی وو او د هغې روانه یې لیدلې وې نو هغې خو دا وی چې دی به م دغسې روانه کوي او فسادونه به کوي الله به خفه کوي وی خدایه مه پیدا کوه پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا که او بیا یو امتحان واغشت د آدم علیہ السلام نه او د فرشتو نه په هغه امتحان کې آدم علیہ السلام کامیاب شو فرشتې ناکامې شوې نو الله فرشتو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم چې څومره فرشتې وي دغه وخت دا شیطان هم په فرشتو کې اوسېده بار آسمانونو کې او حضرت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی او دومره بهترین عبادت یې وکړ چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په اسمانونو کې اوسېده بر اسمان ته ختلی ولته به اوسېده نو چې دیم پکې ناستو فرشتو کې نو رب العالمین ټولو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم آدم علیہ السلام په طرف سجده وکړي نو سجد الملائکة کلهم صبر فرشتے چې وی ټول په سجده پریوته او سجده وکړه الا ابلیس دې ظالم بدبخت سجده ونکړه رب العالمین ته تپوس کوي ما منعک ان تسجد تا سجده ولې ونکړه اذ امرت تا ته ما حکم وکړه چې سجده وکړه بیا دې سجده ولې ونکړه نو داغه وجه وی خلقتنی من نار وخلقته من طین وی خدای دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه د اور نه پیدا کړیم زما حال د ده نه ډېر اوچت دی خټه خو په ځمکه پرتی خلک پې خپېږدي مرداره پې غورځئ بین تیزي اور شغله کوي رڼا کوي اوچتي خټه لاندې اور بره خیږي خټه توره ده اور سور او سپین مزیدار دی خټه تیاره ده اور رڼا کوي او اور خو د فایدې شی دی خټه کې څه دی نو زه به دته سجده کوم ګوره رونو دوه خبرې شو دلته که ستاسو خیالي یو خو یې لویي و که ځان ته یې لوی وی کبر یې وکړو دویم یې څه وکړل دویم یې عقل و جنګو د خپل عقل نه کار واغېسته چې د اور نه پیدا اور اعلی مزیدار دی او خټه بیکاره شی دی دا دوه صفتونه د شیطان دي دا دوه او دا دواړه غلط دي ګوره دس وی د اور نه پیدا ځکه چې د ده نیکه جان و جان قرآن شریف کې الله فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم چې دا جان چې د شیطان نیکه دی او د ټولو پیریانو نیکه دی دی ما د اور نه پیدا کړی نو کبر او لویې وکړه او عقل یې وجنګاو او خبره غلطه وکړه عقل یې وجنګاو خو خطا شو ولې ځکه چې دی وایي ځمکې ته سپک وکتل او زه د اور نه پیدا یم زه اوچت یم دا اور خو د دې ځمکې نه جوړېږي چې ځمکه نه وي اور به د کم ځای نه اور د خشاک نه جوړېږي خشاک دا ځمکه رازرغونی اور د پټرولو نه او د ډیزلو نه جوړېږي هغه په ځمکه کې امانت پراته دي ځمکه پرده پوخه ده دغه پټرول هم ساتلی دی او دغه اور هم ساتلی دی اور د کویلې نه جوړېږي او کویله په ځمکه کې کانونه پراته دي دا ټول د اور چې کم سامان دی کاغه پټرول دی کاغه ډیزل دی کاغه ګوګړ دی او کاغه کویله ده دا ټول په ځمکه کې امانت پراته دي ځمکې وله ځای ورکړی دی دلیل یې غلط شو او که د لرګي نه کم اور جوړېږي نو چې ځمکه لرګي زرغون نه کې بلیږي بسه ځمکه بهترین سیز دی د انسان چې څومره منافع دی او فایدې دي دا ټول په ځمکه کې دي که ځمکه نه وي اور به کم ځای بلیده نو دا د عقل دی رونو د شریعت په مقابله کې عقل جنګول دا ډېر لوی جرم دی عقل سی شریعت د الله او د رسول خبرې دي شریعت د الله د طرف نه دی د الله خبرو ته او د الله علم ته د انسان عقل کم ځای کې رسیږي دویم کبر او لویي وکړه دا دویم صفت د شیطان دی کبر او لویي به نه کوو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که د چا په زړه کې
د شړشم د دانې عمره کبر پروتي د جهنم اور ور باندې حرام، سره د جنت خوشبوئی ور باندې حرام، سره د دې چې د جنت خوشبوئی دا د 500 کالو په مزل محسوسېږي. دا کبر دونه خطرناک شی دی او الله په دې دواړو خپه شو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی د یو سړي واقعا، وی جمعات ته لاړم، یو ډېر خشته ښکلی سړی په جمعات کې ولاړو، ډېر لوړ دنګ او ډېر ښکلی شکل او سور سپین او په اندامونو مزیدار او صحت نم ډېر خشته پهلوان. وی چې ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ما ته وی چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې، څه چل دی؟ وی مې چېره تا خو ډېر خشته شکل دی، مخ دم خشته مزیدار او په قد او په قامتم نه ډېر غټې او نه ډېر نرې، نه ډېر لنډې او نه ډېر اوږد او ښکلی مزیدار وجود ته دی، لاس او خپې او نظر هر څه دی برابر دی. وی دراته څه وی؟ وی ما ته وی چې او زما د ښکلي شکل ته خدایم پسخېږي. کبر یې وکړه، داسې شکل مې دی چې انسان خو څه کې تو پسخې دی، دې ته خدایم پسخېږي. وی چې دا ټکې یې ووی ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی رو رو راټیټېده، رو رو ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده، وی دومره راکوټې شو چې د دې کونډۍ برابر پوټینې شو. د هغه ټولو خلکو مخکې د هغه جومات دنیا ورته حیرانه وه. ولاسونه پوټینې شو، خپې وړې شوې، شکل بدرنګ شو، پوټینې شو. وی دې حد ته ورسېد چې یو رشته دار اوچت که او کور ته یې په غېږ کې یوړه. دا حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دی کبر ډېر خطرناک شی دی. رب العالمین په خپله فرمایي الکبریا او ردائی، وی لویي زما صادر دی، وی که ما سره څوک زما په جامه کې جنګ کوي ذلیل او خوار به کم. انسان له عاجزي مناسب ده او کبریا او لویي الله له مناسب ده. زمارونو هغه ذات چې هغه له نه بیماري شته، نه ولا درد شته، نه ستړیوالی او نه مرګ، که هغه لویي کوي نو ورسره ښایېږي. او چې کوم انسان له بیماري راځي، درد راځي، تکلیف راځي او دسماتې راځي او کوم شی هغه چغې وی فریادونه کوي او مرګ او جون راځي، دی به څه لویي او څه کبر به وکړي. نو د شیطان 2 صفتونه شو، دا یو صفت کبر او دویم صفت عقل پرستی. عقل او جنگ او چې د خو اور نه پیدایم او دې د خټې نه پیدا رې زه درته سجده نه کوم. رب العالمین فوراً ذلیله کا، وی ځه ظالمه، دا خطرناک صفتونه دي، زما مخکې لویي کې او زما د خبرې په مقابله کې عقل جنګې، زما ذلیله کړه روکېږه. راوې شړه هغه 80,000 کاله عبادت یې ورته په اور باندې لوکو. 2 صفت یې دا شو. یو یې بل صفت تیرونو، ډېر صفتونه دي. بل صفت یې څه دی؟ شیطانې نام د صفت دی. هلته په جنت کې الله خو را وشړه، خو د جنت نه یې لا منې کړی نو. لکه سړی چاته وي لکه زما کور ته وځه بار ته، در باندې بند، خو لا د لاس نه ونه نیسي چې ویې باسي، لاس یې لا نیولی نو. په جنت کې به دې بار ګرځېده را ګرځېده. آدم علیه السلام له خدای بیبي ورکړه، یو ځل اودو او دا یوه پختۍ ته الله ګس طرف ته د اوچته پختۍ راوویسته، چې راوی وسته د هغې نه دې اودو خدای پاک حضرت حوا بیبي وله پیدا کړه. چې دې راویښ شو، بیبي مخامخ ورته ناسته وه. فطرتاً د انسان په زړه کې ښځې ته خواهش او میلان پیدا کېږي او د ښځې سړي ته، نو د هغه خپل فطري خواهش د هغې اظهار وکړه. رب العالمین ورته فوراً اطلاع راولېږله چې نه ودرېږه، نکاح به تړم درته او د نکاح نه پس به بیا ته د خپلې بیبي سره یو ځای والی کې او په نکاح کې به مهر ورکې. رب العالمین نه دې تپوس کوي، وی مهر یې څه دی؟ نو ټولو مفسرینو تقریبا لیکلی دی، وی دا الله په عرش ته پاسه دا لیکلی شوي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسولان خو ډیر دي، خو د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکلی دی. وی دا په عرش چې دا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکلی دی او په هغه مې رحمت هم لیکلی دی چې صلی الله علیه وسلم. وی 10,000 دا رحمت دا درود شریف وایي، دا د بیبي مهر شو. د هغې نه پس بیا د خپلې ښځې ته نږدې کېږه او جنت کې اوسېږې. الله ورته حکم وکړو ځې جنت ته ځې او په جنت کې اوسېږې او کلا منها رغدا حیث شئتما، چې کوم ځای په جنت کې خوښئ پکې ګرځئ او چې څومره ډوډۍ خورئ او روزي خورئ رغدن، د مړې خېټې تاسو ته اجازت دی.
اوس د شیطان خو دریم صفت شته، دوی چیرې د آدم علیه السلام د برکت نه خو زه ذلیل شم او خوار شم چې دی به د جنت نه څنګه راوباسم. حضرت آدم علیه السلام باندې په جنت کې الله یو شی بند که، یو اونه ورته مخامخ اخوله، لا تقرب هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، وی دې اونې له به ګوتې نه وړئ. کومه اونه وه؟ څوک وایي د غنم بوټی، څوک بل یادوي، خو یو بوټي ورته الله وښو چې دی له به ګوتې نه وړئ. دا یو ازمایش دی، یو امتحان دی، یو ابتلا ده. او که دې لم ګوتې یوړی ګورې لوی نقصان به وکړې او زما د حکم نافرماني به وکړې او چې زما خبره څوک نه مني ګورې هغه ته غوسه کېږم. تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره ونه منله نو څونه مې ذلیله که. بس دې دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېږو او دې اونې له به ګوتې نه وړو. دا شیطان راغی، حضرت حوا علیه السلام د جنت دروازې ته راوتې وه او دې ورسره ملاقي شو په خشته شکل. دې خو ځان له شکل بدلولی شي. وی تاسو خو جنت کې اوسېږئ، وی دغه اونې در باندې بنده کړې ده الله، ته خبرې چې ولې بنده کړې ده؟ وی نه ما ته خو پته نه لګي. وی دا دې دپاره چې د جنت تم اوباسي. وی اونې له کم ګوتې یوړې نو بیا به ټول عمر په جنت کې او که دې لم ګوتې نه وړې نو جنت نه موباسي. جناب هغه خو حضرت حوا بیبي وه، حضرت آدم علیه السلام هغې دروغ په نه په غوږ اورېدلي و نه په دروغو پوهېدل. وی نه مونږ الله منې کړی یو، چې الله منې کړو مونږ به څنګه بیا دې اونې له ګوتې یوسو؟ الله نه دی ویلی. ده ورته قسم وخوړه، وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. شیطان ورته وی زما دی د الله په ذات قسمی چې زه ستاسو خیر خویم او ټیک خبره درته کوم. هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلې که نه. هغې وی چې د خدای نوم په دروغه به څوک سینګوالي او پیژندې نه چې د هغه شیطان دی چې مونږ ته سجده نه لګولې، ځکه شکل یې بدل کړی دی. خو چې د خدای نوم سینګ هغې واورېده د هغوی حواس بل طرف ته لاړل او زرې بوټي له ګوتې یوړې. وی دی د خدای نوم دی، د خدای نوم بلا په دروغه څوک سینګ اخلي، زرې ګوتې ولا یوړې. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما. وی د آدم علیه السلام زماغه خبره یېره شوه، د قسم سره ته زماغه خبره یېره شوه او په مضبوطه پخه اراده باندې دی بوټي له ګوتې نه دی وړې، خو یېرې شو، خطا شو، نو بوټي له ګوتې یوړه. بوټي له ګوتې یوړې. بعض علما وی د هغه بوټي لږه میوه وخوړله، خو چې څنګه بوټي له ګوتې یوړې او میوه وخوړله نو جامې د جنت ته لاندې پرېوتې، بربند شو، فوراً بربند شو. شیطان په خپل سکیم او سازش کې کامیاب شو که نه شو؟ دی بل سکیم دروغ، دا د شیطان صفت شو. حضرت آدم او حضرت حوا ته دروغ وی، دی دریم صفت. دا نن تقریر کې شیطان صفتونه درته ښیم ښه. دی دریم صفت. څلورم صفت سره په دروغه قسم خوړل، په دروغ یې ورسره قسم وخوړ. دا په دروغه چې څوک قسمونه خوري دا هم د شیطان صفت. دروغ چې څوک وایي دا هم د شیطان صفت. الله دې مته وساتي. ښه چې دی څنګه بس د خو خپل کارو کوس تماشه کوي. جامې ته کودې شوې. فتخفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت. د جنت بوټي غټ غټ دي، میوې هم غټې دي او پاڼې هم غټې دي. پاڼې راواغېستې د جنت او ځان نه تاوی. د جنت مخصوص جامې دي اپې بندې شوې او ځان نه پاڼې تاوی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اے د آدم اولاده ګورې د شیطان نه ځان وساتئ. دا هغه سړی دی چې ستاسو د نیکه او د نیانې جامې ویستلې دي. اوس هم چې څوک چاته وایي وی هلکه فلان کې د دشمن دی، نو غټ دشمن کم یې وي؟ وی زما نه جامې ایستې دي، زما د پلار نه جامې ایستې دي. په دې سړي له ننګ وردي او غیرت وردي. ینزع عنهما لباسهما. دوی دواړو ته جامې ویستې. که دوی ورته دا وسوسه نه وې اچولې او حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا اونې له ګوتې نه وې وړې نو ممکن ده چې دا جامې ته نه وي کوز شوې. الله یو سبب جوړ کړ خو ظاهري باندې دوی شو. ښه جناب جامې ځان نه پاڼې تاولې. د هغې بوټي کې ور الله یو کار د حکمت نه ډکي. هغې بوټي کې دا اثر و چې د هغې نه څوک میوه وخوري او دسماتې به ورځي. د هغې میوه څوک وخوري خفګان به هم راځي. د هغې میوه څوک وخوري لاړې به هم راځي خوله کې. د هغې میوه څوک وخوري خوله به هم بوی کوي. د هغې میوه چې څوک وخوري رکوټې او دسماتې به هم راځي، جړا به هم راځي، سترګونه به هم اوښکې بهږي. اوس د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه؟ الله وی تاسو ما نه وې منې کړی،
تاسو ولې د اونې له ګوتې یوړلې؟ اوس د دې اونې چې کم اثرات دي لکه سړی دارو خوري په وجود کې اثر پیدا کی، د دې اونې چې کم اثرات پیدا کیږي په وجود کې د هغې انتظام خو جنت کې نشته. دلته بدبویي نشته، دلته لاړې توکل نشته، دلته رکوټ او لیو دسماتې نشته، دلته لوږه نشته، دلته غم نشته، دلته اوښکه نشته. او د دې بوټي د وجې تاسو کې دا ټول صفتونه پیدا شو. اوس به هغې وطن لم لیږم چې دا څیزونه پکې وي. دا هغه ځای نه الله پاک را کوز کړل. حضرت آدم علیه السلام مخکې به ورته سرندیب وی، اوس ورته سریلنکا وی، هلته په یو غر د پاسه را کوز شو. او حضرت حوا دا په جده کې را کوزه شوه. دا د شیطان ظالم د لاسه. او دی هم راوشاړه وی زه روکېږه تمځه. دی چې راغې مولانا عبدالحی صاحب لیکلي دي په نفع المفتی والسائل کې دا د هغه یو کتاب د رکوټې شانته مسائل دینیه پکې جمع کړي دي. دی چې ړومبې راغې نو په دریاب را کوشو. دا ابلیس دا شیطان نو په دریاب کې کب ته وی ګوره وی الله یو شی پیدا کړ، هغه به دنیا ته اوس راځي را کوزیږي به، اب ستاسو ښکار کوي او تاسو به خوري. کب منډه کړې بل ملګري ته الوې وی لومبی شیطانت په مخ د ځمکه شیطان وکړ او دویم شیطانت کب وکړ. وی د کب نه خدای جبه واغېسته. دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دی. د چا کب جبه ولې نشته؟ وی فوراً بل ملګري ته سوچ خو لږ وکړه، فکر وکړه، ولې منډه وی؟ زرې بل ملګري ته الوی چې دقسې خدای یو شی پیدا کړ، زمونږ ښکار به کوي، خدای ته جبه واغېسته. نو یو صفت د شیطان دروغ شو، بل په دروغه قسم شو، او بل شیطانت شو. بل صفت د شیطان څه دی رونو؟ بل خطرناک صفت ده چې هغه د ټولو نه لوی صفت خطرناک دی. هغه د دوو کسو په منځ کې روانه پیدا کول او جګړه پیدا کول. حدیث پاک کې راځي ویره دی شیطان تخت په دریاب د پاسه پروت دی او دا خپل بچی په دې خلکو پسې لیږي او بیا دا بچی ورته مازدیګر ماښام راغونډېږي او د ټولو نه تپوسونه کوي تاسو وکړل یو کس پسې یو بچی لیږي. وی چې دا بچی راشي هلکه ته خو مې لیږلی وی سړي ته انیک سړي ته مونځ دې پې قضا که بابا ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و مونځ مې پې قضا نه کړی شو. وی ښه د وخت نه خو به پې رستو کړی و که نه ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و د وخت نه مې پې رستو نه کړ. وسوسه یې ورته واچوله بابا ما دا خواري ډېره وکړه خو هغه ډېر بد و ما ورته وسوسې مو وانه چولې شو مونځ یې ښه برابر وکړه. نو دا شیطان نورو شیطانانو ته وایي وی د خپله ډیوټي پوره نه ده کړې وی اوچتې کې او د دریاب کې اوسو غوپې وله ورکې بل وله راشي ښه ته خو ما هغه فلانکي پسې لېږلی وی څه دې وکړل؟ بابا ما خو کمال وکړه. څه دې وکړل؟ بس ښځه او خاوند مې وجنګول، اله مې پرېښودل چې په هغه خاوند مې هغه ښځه طلاقه کړه، اله مې پرېښودل. وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسي او دغه رکوټه شیطان ذات راتی تر غاړه باسي او پملې وټپي نعم انت ته د ما ډېر ښه بچی یې که نه کمال دې وکړه. نو د بل صفت دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت او روانه راوستل. دا د شیطان صفتونه دي. دې لپاره د شیطان دا صفتونه درته ذکر کوم چې ته د شیطان د دې صفتونو نه ځان وساتې. ځکه الله وایي ان الشیطان لکم عدو، ستا دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دشمن یې وګڼه. دشمن چې یې ګڼې نو اله به یې ګڼې چې د هغه کوم صفتونه دي او د هغې نه ځان وساتې. الله دې د دې سپېره صفتونو نه بچ کړي. ګرانه غوندې ده، ډېره ګرانه ده. دوه څیزونه دي جناب، یو ته نفس وی بل ته شیطان وی. دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی. دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځوي. لکه دنیا کې هم دو دشمنان دي، یو د بهر یو د کور. که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګري نه بیا هم د غلا نشي کولی. دا د کور والا ورته رو ګذر ښیي په دې لار راشه او دا خلک دې وخت کې وده وي او په دغه الماری کې سامان پروت دی او په هغه الماری کې پروت دی. نو د کور دا غل ورته لاره وښیي او د بهر نه سړی راشي نو غلو کې ډاکه وکړي. او که د کور غل وي او د بهر نی نو بیا هم د غلا نشي کولی چې د یو کې سنبالی به کم ځای په ده خو بیا شک راځي. نو د بهر او د کور دا دوه غله چې یو ځای شي ډاکه وکړي نو کامیاب شي.
دا یاد ساته چې د بار نه څوک هم غلا کوي، ډاکه کوي، د کور سړی، د خاندان سړی، د محلې سړی، دا به ورسره خامخی سلاکار بې د هغه نه نشي کولی. دغه رنګې یو شیطان د بار غل دی او دا نفس د انسان کورنۍ غل دی. هغه راځي په دا نفس جاله ده، دې کې کینی او د انسان په ایمان ډاکه غورځوي، د انسان په عمل ډاکه غورځوي. دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده. شیطان یې ځان ته راکاږي او فرشتې ځان ته راکاږي. د شیطان راخکل څه دي؟ او ته ګناه ورچي په داړه کې، او د فرشتې راخکل څه دي؟ هغه ورته نیکي ورړی. که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه، وایي دا یو ړه مې وایي چې دا کار وکړه او دا بل ړه مې وایي چې دا کار وکړه. نو دا خو دوه زړونه نه دي، یو ړه دی. دا د نیکۍ کار دا ورته هغه فرشته ورچوي. د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې په اړه ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي. او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی. او چې کم شر ورغورځوي هغې ته وسوسه ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دي، لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی. وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې منځ مکوه، ګناو کا، غلاو کا، ډاکاو کا، غیبتو کا، دو کا، دا وی پیشه چې دا د شیطان د طرف نه دی. نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وایا او ګس طرف ته لاړې تو کا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته لاړې تو کا، الله برته بچ کی. دا مسان شو که نشو؟ دا الله نوم واخلا، ذکر وکړه لا اله الا الله، نو دې تختی بیا د الله د نوم نه خپل خالته مباسي. او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکۍ والا چې منځو کا، روجه ونیسه، د ګناه نه ځان بچ کا، فلیحمد الله، دا الله حمد ادا کا. دا سوه چې الحمدلله، چې الحمدلله دی وی د الله حمد، دا فرشته به نورم زورو لګی او د نیکۍ ته به خدای پاک پوره توجه پیدا کی. دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره د پاره خولی دی. د مارونو بل صفت یې څه دی؟ د انسان اخره پورې دشمن دی، تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف، تفسیر کبیر، ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه یې پکې جمع کړي دي. د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی. وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان وله راغی، شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شته؟ د ورته وی او شته. وی څه دلیل دی؟ وی دا فلان کې دلیل. اوس شیطان سره به څوک باس کوي، هغه دلیل یې وله باطل کوي، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. د ورته دویم دلیل پیش کا، شیطان ورله هغه هم باطل کوي، دا دې خراب دی. د ورته دریم دلیل پیش کا، شیطان ولا غم باطل کوي، دا دیم خراب دی. ګور ازن کدن وخت دی هغه ته د الله په وجود دلیل پیش کوي، شیطان ولا بربادي. یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی، هغه لګیا دی او دس کوي او شاګرد ورته وباچي په دې لاسونو باندې. نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده، شاګرد ورته وباچي او رده د لاسونو نو به بیږي او وباچي. شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5-6 لوټې خالی کړی، توجه بل خوا ده ورته وباچي او د اوبه ته بیږي او د توجه بل خوا ده. اخره کې لږې اوبه راواغېشته او داسې وروي ویشتې. وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی، ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی. بیا مخلاصو وینځل. شاګرد ته تپوس وکړ، وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه توی شوې، توجه مو بل ځای وه. وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ، امې ولیده، راته الله را ښکاره کړ. مرګ یو، ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و، د شیطان مقابله وه. دی ورته وی الله یو دی او دلیل، وی دا دلیل، وی دا دی ټیک نه دی بل خایا.
بلې ورته وښو وی دا دې ټیک نه بل ښایا وی 100 دلایل ورته امام راضي ووی او وی 100 واړه ولا باطل کړل وی ما ته الله را مخامخ کا وی ما دا بوټي اوبه وروویشته او د امام راضي په سینه خدای ورو غورځولې داغه سینې ته ورو رسېدې مې ورته وای چې بې دلیله خدای منم اړو دلیل نشتا وی امام راضي ورته وی چې زه خبيثه بې دلیله خدای منم وی شیطان ته خپل پنجه وسته ولال امام راضي خدای د ایمان سره ملک غني کدا بل دلیل مرتبه باطل کړي وی ذات یو دی مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی په دې د دلیل ضرورت نشتا ا د زمیدار قصه شیطان سره کوا شیطان د انسان په شکل شو یو زمیدار یې وکول راغی ورته درېدو زمیدار کاکا یو تپوسته نه کو وایا ته خدای مانی وی او وی دلیل راته وایا وی خد دلیل غواړي وی او یو درېګه چې درته دلیل وایم ا د غوان هغه چوکې را واغښتا او غوان یو درول او ورپسې ورپاسې ده چې ورغه وی دلیل وایا کنه وی ته درېګه خیم درته او چې 15 پک چوکې یو او شیطان ته غر والی وی دلیل وایا وی د سپیره بچی دلیل هم داده کنه چې راتم یو سو غزار والی کش الله نه وي او موجود نه وي نو زما په لکه به تاسو سره بغض پیدا کو زما په لاس کې به استاد والو طاقت پیدا کو دا کم ذات چې زما تاسو سره دشمنی پیدا کړه او زما په لاس کې د چوکې د استعمال طاقت پیدا کو او ته په یوسو غزاره و دقه خدای دې ودرېګه چې ته نور مخیمه هغه لمن پرول او تختې ده د خدای د ذات دا شیطان بل توسوسه چي پرې دي نه لتر او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان نو چې کوم استاد پلار نیکه دشمن دی او استاد دشمن دی او کوشش یې دار چې تا دوزخ ته غورځي نو موږ به داغه دوستانه کوو که دشمنی به کوو اوسه دشمنی به کوو او که څوک ور سره دوستانه کوي نو دا ناپوهه دی او خيار نه دی دا قمقل دی او خيار دا چې د پلار نکاح زری دشمن او د خپل دشمن سره دشمنی وکي او دا د الله د کتاب بیان او مختلف طریقې دي مولا صاحب په بل طریقه وای مولیانو لاجیبه چل پیدا کی یو بل سره روانه کی یو پسې او بل پسې مولا خو په بل طریقه والی نشي نیک سره هغه په بل طریقه وای هغه ته بدعت په داړه کې ورواچي هغه داسې طریقې د عبادت راولي چې هغه طریقې د شریعت نه خلافي بدعت دیتا وای چې او سړی نیکی کوي او هغه نیکی چې نه پیغمبر کړی وي نه د هغه صحابه کړی وي او نه د پیغمبر او د صحابه نه د هغې اصل ثابتي په نیکۍ یې وایي پرېږدي نه مولا په مولا وایي د هغې په زړه کې اختلافات پیدا کړي په مختلفو طریقو د بربادۍ نو لوی سازشي سکیمر او خطرناک دشمن د خطرناک یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سړی سوکو د خپل وظیفه دا ګرځولې وه چې د به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم دا به هر وخت وی یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسه چې دی پاسېده وی د خوبه دی ویستم ظالمه وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځېږي شبل اخوا شه چې اخوا شو دیوال را پرېوت دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولو هغه د مټونی و خدای د سره خو کته څوک تا خو زه د مرګه بچ کړم که دې ویښ کړی نو ما او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې به رانه صوت یې مړ به وما او دې زه خو شیطان یم زه هغه کس یم چې روزانه ته زما نه پناه نیسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه هغه شیطان یم دا نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه د مرګه بچ کړم شیطان ته ګوره ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي تا خو د مرګه بچ کړم ته څنګه شیطان یې شابه ځان راته وښایه وی سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وی هغه شی یم نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی د مرګ نه د شهادت نه مې بچ کړی که ته مې ویښ کړی نه وې او دا دیوال در باندې را پروته وې نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نه شي او جنت ته لاړ نه شي ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل وی زه مرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي دویم دا چې روزانه به روژه نیسي او دریم دا چې غصه به نه کوي
که دا درې صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کې، خوب پکې نه کې، دروازې به خوب کې، د شپې به نه کې، او غصه به نه کې. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسید حضرت ذوالکفل، څوک یې نیک انسان دی او څوک یې پیغمبر دی، دی پاسید وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبه بیا تپوس وکړو، وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسید وی دا ما کې شته. په درې مرضې بیا اعلان وکړ، وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي. او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور و، د ټولو نه غریب انسانو. وی خوایا دا صفتونه در کې شته؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضي، غصه نه کوم بې ځایه. او دویم ټول ورځ روژه بنیسم، او د شپې زما ټوله شپه تهجدي. وی ښځه ته مې خلیفه کړې. د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو، اوس شیطان یې خرابوي، دوکه کوي. دی غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کاو، روژه به وه، او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو، دروازه یې ورته وواله، د خوب یې وویسته. راپاسېد، څوک یې؟ وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړي نیولی دی، بچی مې نار دی، اوږې دی، او زمام د جامو درک نه لګي. تا له راغلی ما، او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه، سوال جواب ورپسې وکړه، راویې غواړه، ماله ته خپل کور والا، بچی مې په بیابان او په صحرا ناستی، او ماله ته خپل مال والا اوږې تږي یو. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی، خو دونه شیطان وسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم ما خو دې مراله برباد کړ. خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي، نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به سره پولیس ولېږم، راشه نو حاضر به یې کړو. ښه جي دا ماښام راشه، ماښام رانغی. سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خې خوب ونه کړ، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړې ده چې خوب به نه کوم. سهار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو. دی دغه دی چې په غرمه، او ده ورته انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي، دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی. سهار له چې بیا څنګه اوده شو، دی بیا راغی، دروازه یې ولګوله. څوک یې؟ جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما. دروازه یې ورته کولو کې، دا خدای بنده، تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه، ته خو رانلې، اوس دې بیا د خوبه وویستم. غصه ورته نه شو، غصه نه کوي، خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوبه بیا وویستم، او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړ. وی ټیک ده، خو پرون زه ځکه رانلم چې ما هغه ته ووایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي، نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه، او زه تا له مالم در کوم او کورم در کوم. وعده را سره وکړه. ما یې چې ده بس ټیک ده چې راکې کورم او مالم راکې، نو بیا ساجد ته چې بادشاه له دې بوځم. وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم. وی چې سار شو بیا انکار وکړ، وی چې نه در کوم. نو جي زه خو غریب یم، بچي او ښځه مې په صحرا دي، دروغ وایي. اوس بچي کم دي، او زه چې دی نو بې مال یم، اوږې یم. نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه، او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والی، زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشه، پولیس به در سره ولېږم، سړی به راولو. دی ماښام بیا رانغی، هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه، خوند یې ونه کړه. حضرت ذوالکفل چې سبا له په 3 ورځ باندې بیا غرمه شوه، نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کا، او چې هېڅوک هم را پرې نه دی، ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی، بله ورځ مې خوب ونه کړ، او د شپې خو تهجد کوم، سترګې را باندې پټې دي، خوب راځي، نو چې هېڅوک هم را پرې نه. دا دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه، د کور دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه. یا هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته یې را پرې نه دی. ښه جي شیطان اوس څوک بندولی شي؟ دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي. راغې چې راغې ده ته اوس په 3 ورځ بیا دروازه ووهله، چې دروازه یې ووهله ده خو بیا پاسم. یا لکه څوک یې؟ زه چې هغه مظلوم یم، هغه بل ورځنی مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پیش شو چې لکه ته څنګه راننوتې، چې پاسېده. لاول خو خپل څوکیدار راغوښته، هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي. صاحب دروازه خو زما بنده ده.
جرنده تا ته معنی واچوه حضرت جرنده ده، هغه جرنده ده. بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومیږي. د نن درې مرورز ده چې ما د خوب وباسي، او د مقصد هم دا دی چې د ورځې د خوب مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي. ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن د درې مرورز ده. دې ورته څه وایي شیطان؟ وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله. وی هغه څنګه؟ وی د شیطان ومه. وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي، هغه کې کامیاب نشم ځکه بیګا دې ښه عبادت کړی دی او پرون دې کړی دی بل ورځ دې کړی دی، او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم او څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې غوسه ونه کړه، او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې بنده نه کړه، تا وګټله او ما بیله. دومره پالیفلام و حرامي دی دا شیطان. کوشش کوي کوشش چې مسلمان په څه طریقه د خدای دشمن کی او د جهنم ته وغورځي، د اور ته وغورځي. دا د انسان خطرناک دشمن. رب العالمین فرمایي د قیامت پر ورځ دنه چې کله سوزي د یو بل صفت درته وښیم، د بل صفت ضد دی، زد ډېر زیات زدي دی. دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې وایي، منډې به وایي، او حضرت اسرائیل علیه السلام نه خو تښتېدی نه شي، او به کوشش کوي چې دی راونیسم. او دی به دغه وخت کې سجدې لګی، سجده به لګی اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګی. حضرت اسرائیل علیه السلام به ورته ابلیسه ته پوه شوې چې کوم ځای سجده ولګوله؟ وی نه، وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه، خو هر شي دا خو د هغه قبر دی. نو په دغه حال کې به دی راپاسي وبې چې توبه توبه غلطي مې وکړه، توبه توبه غلطي مې وکړه. او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کېنی، د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي، دی به پې کېنی چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نه. نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه. الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته، او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي. ما به وی دوزخ نشته، دا رشته که نشته. ما به وی جنت نشته، جنت راغې که رانغې. ما به وی مړه اسم نشته، دا د هر څه شته که نشته. اوس بیا څه وی؟ ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي. عجیبه خبره ګورې کوي هروره. وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې باندې سجدې لګولې دي. ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې، ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې، ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي. ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خو څه تاسو کړی دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه. نه تاسو زما د فریاد جواب کولی شئ او نه زه تاسو د فریاد جواب کولی شم. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. وی چې تاسو زه الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقي د الله خبرم نه منله او زما منله، زه د هغې نه انکار کوم. ما درته اړو ویلې نه دي، زه خدای م بېقوبه. دا د شیطان تقریر به په جهنم کې فلو مرګرو ته. زما رونو نو یو صفت دروغ دی، بل صفت دوکه ده، بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی. دا د شیطان صفتونه دی، نه به ځان ساتي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان کو چې د په مینا کې حلالۍ، ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی د حلال کا. ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی، اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی. دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته څه کې وی قربانی کوم. وی قربانی نه ما ته پته ده دا زوی لالی. هغه به پیښو وی زوی په څوک لالی نیازبین به چیرې دی، دا څه کې؟ ابراهیم علیه السلام په پوه شو چې دا خو شیطان دی. هغه کاڼې راواغېست او په دې شیطان یې غذارو. بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیه السلام لا هغه ته وی ته څه پوهې چې چېرته روانې؟ وی او وی څه کې؟ وی پلار مې قرباني کوي. وی قرباني نه کوي تا لالی. اسماعیل علیه السلام ورته څه وی؟ وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي. وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دي، وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال مې دي که ځه خدای دې بې خوباسه. هم پوه شو چې شیطان دی، کاڼې راواغېست، دوباره یې په کاڼي باندې وویشت. بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا. سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی، زه دې خیر خو یم. سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي؟
دا سکه مطلب دا چې دا پلار د زوی د علالولو نه منی شي یا دا زوی ته تختی او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کانه راوغه جس پیره مانه ولې د خدای خلاف کې په کانی باندې وشته. اوس هغه زینو کې درې غټه ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات وته وای دغه شیطانان ولي. یو ځای کې ځان د رکوټي سړي په شکل جوړ کړو خلک هغې ته رکوټي شیطان وای. بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړو خلک هغې ته درمیانه وای. او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړو هغې ته خلک غټ شیطان وای. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي. او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي. خدای دې د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونو سکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکوله. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابه دې تپوسو که د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جړا وخت دی، د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جړا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او د کورز ابن جابر د یو قوم مشر دغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وی پام کو چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه کورز یم د فلان کې علاقې مشر یم، 2000 لښکر زما را روان دی، زه د مخکې رالم او ځان یې د هغه کورز د یو قوم مشر دغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د کورز خلکو د کورز راغلی دی او 2000 لښکر دی وسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کور د هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه دی، غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه. هلکه کور د څه کې وی زه ور مخامخ مټلې اوس به دې پته ولګي هغه د فرشتې رالې. زه خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړې اوس خو تختېدې هم نشي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې پچی وس برکېږي را ګړاوی او را پردی او ګونټې پې د پاسې اږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه دروغ، دوکا، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمنی او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بل به پس خلاصېږي اعوذ بالله وایه. او چې لله دې کله دا رالل چېرې د نیکۍ خبره ده د الله حمد وایه، هغه نیکي کوه. او لله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایه او ځان ته ساته. قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی، ګور تا ته خو مضبوط ښکاري او ډېر کمزوری شی دی. اعوذ بالله وایه. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادي کنه ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي، که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي، په دغه ورځ بیا خدای له شیطان نه ساتي، شیطان نه بیا خدای ساتي. او حدیث پاک کې راځي وې دې سړي له په دغه وخت کې متیازې کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړ، وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودي او سار مانځلی نه پاسي، وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنیه، چې شیطان ولې په غوږونو کې متیازې کړي دي. نو چې څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر له دې تارونه راوړي غوټې ورکوي، په دې انسان کوډه کوي، کوډه دا کوډې خلک نه کوي، جادو. او هغه تارونو باندې دم چوف کوي، علیک لیل طویل فرقد، او چوپ پې ناري کې مړه اوږده شپه ده اوږده شخه. نو سړی د سار د مانځه نه وباسي.
بیا ویورېږه چې خیر دی پابسې لیکن ورخطو ټیم شي دا یروي خیر دی څه قضا به وکړي اخره کې د هغه قضا نه یې مباسي خرونو ګورې بعضې بیماری د انسان د دې ټونګې نه پیدا کېږي انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کېږي د انسان په دې وینه کې دې پوکې وای خصوصا دا کینسر بیماری یا نور یا چې ته زخمي او دې پکې لاړې وتوکي دې پکې متیازې وکړي د هغې نسخه بیماری پیدا کېږي نو دا مې دا دی چې سهار وختي دا لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کرته وایا او ماسخوتن چې وده کېږي آیت الکرسي وایا د شیطان د دې ټونګې له وجې نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کېږي د هغه بیمارونو به د خدای پاک محفوظ ساتي دعا کوئ رب العالمین موږ د شیطان د وسوسو نه وساتئ د هغه د هتکنډو نه مو ساتئ او پروردګاره تم د هغه د هتکنډو نه وساتئ او د وسوسو نه مو ساتئ او چې څومره د هغه طرف نه څخه وسوسې دي او څخه بیماری د خدای د هغې نه په حفاظت او په امان کې وساتئ او مریضانو ته دعا کوئ چې الله تعالی مریضانو له شفا ورکړي خدای قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د حلال او رزق او روزي نصیبه کړي زموږ په دې محله کې دلته کې د اسپندیار دی والده صاحب وفات شوي و هغې ته دعا کوئ خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یا نن نو الله ټول مردگان وبخي او د آخرت لوی سفر د خیر و عافیت د خوشحالو ګرځولې کې وارثانو له صبرونه ورکې او د موږ په دې کاکړو کندي کې یو برخوردار وفات شوی دی الله ټول وبخي آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الجنة ستودیو